السلام علیکم دوستانو، مومن خان فرهادي مې یو ځل بیا ستاسو په چوپړ کې. دوستانو، د نن ورځې لپاره موږ تاریخ یا ډیټ لرو. د HTML د فرمې بل ورکیز عنصر د تاریخ ورکیز عنصر څخه عبارت دی چې یو پاڼه کې د تاریخ د ښودلو لپاره کارول کېږي. دوستانو، تاسو په یو پاڼه کې تاریخ لیدلی وي چې فرض مثال د زړو کړو د ورځ لپاره یا د یو وړ معلومات د اول تاریخ څخه تر شلم تاریخ پورې یا د یو کال څخه بل کال پورې تاسو معلومات وګورئ یا د چک کړئ. نو دغسې معلومات د کتنې لپاره یا د زړو کړو د ورځ د رسولو لپاره موږ تاریخ ایلیمنټ یا عنصر څخه استفاده کوو. دوستانو، سټرکچر اف فارمول داسې ده چې انپوټ ټایپ مساوي کېږي د ډیټ سره. انپوټ ټایپ ورکریز ډول ښیي چې یعنې دا کوم ورکریز ډول شی د تاریخ دی یا ډیټ دی. دوستانو، راځئ همدغه په عمل ډول کار کوو. راځئ دوستانو چې دغه ډیټ یا تاریخ په عمل ډول کار وکړو په ایډیټر کې. اول به زه څونه لیبل جوړ کړم. دا به زه کاپي پیسټ کړم، درې څلور ځایه مې راوالم. په اخر کې به بیا زه یو لیبل به بېرته کلوز کړم، یا به پای ته ورسوم. یا به انپوټ ټایپ مساوي کېږي د ډیټ یا تاریخ سره. ښه، په دغه ځای کې به زه ورته ووایم چې نوم، دلته د پلار نوم، د نیکه نوم، پر مثال ادرس، د زیږېدلو ځای، بلکې د زیږېدلو نیټه. ښه، دا نظر منظم شي. چې هر یو جدا جدا معلوم شي چې دا لیبل دی او که انپوټ ټایپ دی. دوستانو، عنوان دی زموږ تاریخ یا ډیټ. اول لیبل د نوم لپاره چې همدغه په دې بیا د هغې نوم لپاره موږ یو بکس انتخاب کړو چې هغې کې استعمالونکی یا هغه څوک چې فورمټ کوي خپل نوم انتخاب کړي. بیا د پلار نوم د هغې لپاره بکس یا ټکس باکس. بیا د نیکه نوم د هغې لپاره ټکس باکس. بیا ادرس او د هغې لپاره ټکس باکس. بیا د زیږېدلو ځای د هغې لپاره ټکس باکس. بیا د زیږېدلو نیټه، اوس نیټه تاریخ شلو، د دې لپاره موږ انپوټ ټایپ ډیټ واخیستو. دوستانو، دا اوس ذخیره کوم چې چک باکس د HTML ویب پاڼه په دغه په نامه ده. زه به اوس په فولډر کې همدغه ویب پاڼه راخلاصوم. دوستانو، زه اوس دغه خپل صفحه خلاصوم د مایکروسافټ ایج هر یو براوزر چې دغه دوستانو د تاریخ یا ډیټ د عنوان نوم، فرض مثال احمد، د پلار نوم محمد، د نیکه نوم علي، ادرس فرض مثال قصبه، او د زیږېدلو ځای فرض مثال هغه هم قصبه، او تاریخ تاسو کولی شئ خپل د زیږېدلو نیټه انتخاب کړئ. فرض مثال زما د زیږېدلو نیټه ده 1991 دسمبر 6. دا د دوستانو تاریخ چې څنګه موږ د تاریخ ورکړیز عنصر څخه استفاده کوو، څنګه په خپل ویب پاڼه کې هغه راولو. دغه لږ غیر منظم دی، دغه منظموالی او د هغې ترتیب او ډسپلین دا بیا موږ انشاءالله په وروستیو درسونو کې وایو. مننه. السلام علیکم.